صحابو زمانہ کې او صحابي حضرت معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک لراغ ایمان ګناه شو. دا بعضی سیزونه الله په دغه زمانہ کې د حضور پاک زمانہ کې عملی تور کړی دي. دی ولی عملی تور کړی دي؟ هغه دا چې څوک د شریعت احکامات په مبالغه ور محمول نه کی، د شریعت د احکاماتو نه بل مقصد وانه لي ورګه چې عملی تور پریکټیکلی تور عملی تور بعد شیدونه درتوخه. نو حضرت معاذ اسلمی رضی الله عنه راغ رسول الله مبارک تا الله رسول ما ګناه کړی دی. رسول الله مبارک مخ دی خواړه مطلب دا چې توبه به وباسي دی با دلته وتراتو شو الله رسول ما ګناه کړی دا په ما د خدای حکم جاری کا دې ته توبه وای. الندم توبه چې سړی ستومانه چې توبه ده لیکن اور سره سوي الله حکم قیامت کې نشم ټینګې دی دلته جاری کا. رسول الله مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو دی دلته راغی الله رسول تا ته ویم کنه ما د ګناه کړی د غټه ګناه مهرباني وکړه د خدای حکم جاری کا. بیا ته مخ واړو مطلب دی کې دا چې خدای نیک بخت گواه در باندې نشتا. اوس قاضي لراله قاضي خدای ته چل نشي خوله زه توبه وباسه چې خدای دې معاف کی. خدای بیا هم ټینګ نشو څلورم دراغی الله رسول ما ګناه کړی دا د خدای حکم چالو کا پما وې څه ګناه دې کړی دا یو خدای سره مې ګناه کړی. رسول الله مبارک بیا ما حدیث کې راځي ادرؤوا الحدود ما استطعتم کوشش وکړئ چې بچ شي انسان هغه حقونه چې د خدای دي د بنده نه ورته وایي چې نو مړه صاحب دې ګوتې وروړي نه نه صاحب سمه ګناه مې کړې ده مړه صاحب ښکلول مولول او دا چل به دې کړي الله رسوله هغه سمه مې کړې ده مړه صاحب دې دا چل کړي ده الله رسوله چې څنګه خاوند د خپلې بیبي سره کم چل کوي هغه مې کړی دی. بس خبر اساس سرور ځله په ځان اقرار وکړو او د دې علاج د قیاو د کتابه موږ سنګسارو واده شوی سنګسارو به بالکل د خدای حکم ته تابع ده. دلته به مال سزا ملو شي مړ بشم او آخرت کې مې رونی سي شي ډېر ګران دی دلته به تیره بشي. رسول الله مبارک صحابو ته وی دی بوزل ته سنګسار کی چې بوې ته دې کله سنګسارو په کانو باندې ویشته دې غریب یو منډه والا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله راغی هغه سره یو د اوښ جامه وه هغه جامه اوچته کړه او دی یې پیووه هغې سره را پرېوت او خیره یې ورته وکړه لږه وینه په حضرت عمر پرېوته رضی الله تعالی عنه. نو پلانکي وي تارې خدای داسې داسې کي که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زمونږ وجود د وینو شوی نه وي. دی غریب خو لاړه خپل حق چې کم حد دی د زنا او کومه سزا ده هغه ورته میلاو شوه. د زنا سزا ډېره خطرناکه ده او سخته ده. ولې؟ جرم ډېر خطرناک دی ډېر خطرناک دی. چې کوم انسان زنا وکړه جنۍ لاړه برباده شو شرمېده د جنۍ خاندان وشرمېد د جنۍ پلار ته خلک پیغور ورکوي رور ته خلک پیغور ورکوي بچو ته یې ورکوي مړه ته خو زناکارې بچې تا مور خدا چل کوي د هغې خور څوک په نکاح نه هلي د هغې لور څوک په نکاح نه هلي پاک خلک ته ځان ساتي پاک د زناکارې ښځې نه. نو زنا ډېر لوی جرم دی حقیقت خطرناک جرم دی سزا خطرناک دا سزاګانې څه دپاره دي چې دا شی څوک سبا نه کوي سزا چې نه هر قانون کې د جرم سزا شته که د جرم سزا دې چاله ور نه کړه نو بس بیا خو به ټول خلک جرمونه کوي. دا خو شریعت سزاګانې راوستې دي دا لاس باندې چې کله کینسر ولګي نو ډاکټر ورسره څه کوي وایي دا پرې کړه ور لاس د انسان قیمتي شی دی پنځه ګوتې لري دې پې کار کوي وایي دا پرې کړه. او دلته کې لاس به یو قربان کړي خو باقي وجود به بچي. دغه رنګې د جرایمو مسله ده یو کس جرم وکړه هغه ته به سزا میلو شي ده ته به سزا میلو شي خو باقي معاشره به بچ شي. سبا به خلک سوچ کوي چې غلا نه کوم غلا نه کوم کرپشن نه کوم غلا نه کوم دوکه نه کوم سزا نشته. که سزا راله قسم په الله هر څه به ټیک ټاکي. لږونه تاسو نه ګورئ حکومت چې لږه سختۍ شروع کړي نیب شروع کی کرپشن شروع کی دا کرپشن کی رسم دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا خلق اویریگی سبا ماؤن نیسی دا خلق اویریگی سبا ما پا جیل کے وردن ننے کی دا خلق غوبل جوڑی کی ولی ما خو غلا کرے دا سبا ماؤن نیسی مجرم لسزا زمون پا خو که مسلمان لگا سزا ورکی کنا پا جرم التا که امریکا و یورپ چغی وی او مسلمان سزا ورکلا وی دا ظلم دے دا ظلم دے
په چین کې د کرپشن سزا مرګ دی، مرګ د چین په قانون کې چې چا کرپشن وکړو د سرکار پیسې والا چین والا ورسره څه کوي؟ پاسات یې په بیغمه کوي، اولیې ختم، دا ختم کا، دا کینسر دی، دا یو کرپټ افسر دی دا ملکه چې دا ملک سبب بیا د ملک خزانه څوک نه لوټي. چین کې دا سزا چې پلار به کرپشن وکړي. حج کې یو سړي کرپشن پروس کال کړی دی، په چین کې په حج کې حج مسله کې یو سړي کرپشن کړی دی، مړی که سزای موت پالسي ولا ورکړي. نو که د چین قانون دا دی، د هندوستان قانون دا دی، د فرانس قانون دا دی، نو هغې ته اسم نشته. خو که شریعت یو سزا تجویز کړه د یو جرم دپاره نو دا ظلم دی. وایي بهر کې زمانونو بې د سزا نه کار نه کېږي چې ماشوم ته پته وي چې که زه دا غلطي کوم دا پلار مې وایي دی به د جرم نه ځان ساتي. او چې کله ماشوم ته پته ولګېده چې زه که هر څه کومه نو پلار ماله سزا نه راکوي، نو ماشومانو جرم به ختم نه کړي. نو چې کله رسول الله مبارک ته صحابه رالل، وایي څه چلم وکړم معاذ سره؟ وایي صاحب بس د الله حکم به جاري کړه. د الله رسوله هغه حضرت عمر ورته لږه خیره وکړه. ولې عمره؟ وایي ما له مخې له راغې او ما په یو اوښ جامه او په هغې مې وویشته، وینه را پرېوته، نو خیره وکړله. وایي عمره ښه دې ونه کړل، اوهو عمره ښه دې ونه کړل. قسم په الله د ماعز داسې توبه استې وه د الله په دربار کې، که د ده دا توبه د ټولې مدینې په خلکو تقسیم شي د ټولو ګناهونه به خدای معاف کړي. داسې توبه استې توبې سره الله بادشاه دی. دغسې یو ګناه ده نو شو ګواه در باندې نشته، فورا الله ته سر به سجود شه، یا الله زما توبه ما معاف که معاف که معاف که بیا به نه کوم. ته ګوره الله معاف کوي که نه معاف کوي. خو دا شی خو مونږ کې نشته که نه، دا خو صحابه و که نه، دا خو هغه پاک نفسونه و چې د رسول الله مبارک سترګې پې لګېدلې وې. هغه بله چې کومې بیبي سره د هغې توبې ته اوس وګوره، هغه چې کومې بیبي د ماعز رضی الله عنه سره بدنامه وه، هغه راله پیغمبر مبارک له وایي د الله رسوله، وایي زه هغه ښځه یم چې زه هغه ماعز اسلامي سره ګناه کې زه شریک یم، په ما هم د خدای حکم جاري که. ښځه اوس ګواه پې نشته، اسم نو اسم نشته، خو راله یریږي د خدای نه، په ما د خدای حکم جاري که. دغې وخت کې د هغې په ګېډه ماشوم و. وایي دې وخت کې تاله موږ سزا نه شو درکولی چې ستا دا ماشوم کله وشي بیا راځه. لاړه چې ماشوم پیدا شو راغی، وایي دا راله، وایي د الله رسوله زما هغه ماشوم پیدا شو، الله د خاطره ما باندې د خدای حکم جاري که، ما جرم کړی دی. وایي دې وخت کې دا ماشوم ستا پیو ته محتاجه دی، چې کله دا ماشوم د تینه پرې شي او لوی شي او بیا ډوډۍ خوري بیا راشه. یا خدای صحابه داسې قوم دی، صحابو کې د خدای یره دومره پرته ده، د آخرت یره دومره پرته ده چې 2 کاله خوشه وشو ماشوم یې اوس غېږ کې نیولی دی، را روان کړی دی، ډوډۍ والا لاس کې ورکړې ده او د دواړو جهانو سردار د راغی. وایي الله رسوله زما ماشوم ما د تینه پرې کړی دی، یو ګوره که نه ما ته حاجت نشته، دا ډوډۍ په خپله خوري. نمونه یې راوړه، نمونه په خپله نقشه ورته جوړئ، دا د ډوډۍ په خپله خوري، ما ته ضرورت نشته او مهرباني وکړه په ما د خدای حکم جاري که. وایي ښه دا ماشوم بل چاله ورکړې، هغې تربیت کړي چې په دې د خدای حکم جاري کړي. دې ته توبه وایي. موږ توبې وباسو، دروازې 15,000 توبې وباسو، 15,010 ګناهونه کوو. دلته توبه هلته ګناه، دلته توبه هلته ګناه، دلته توبه هلته ګناه، دا خو خدای پورې ټوکې ټقه دی. توبه وباسه، سمه توبه وباسه، په سچه توبه وباسه، داسې توبه وباسه. مالک ابن دینار دی یا سفیان ثوری دی وخت کې مې سړی هیر شو، په طواف کې تابېږي او سړی هم تابېږي، طواف کې دیم کوي. هغه سړی وی لبیک اللهم لبیک. یو هغه لبیک دی چې دا کوم وخت سړی د عمرې نیت وکړي یا د حج نیت وکړي او لبیک وایي. دغه لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي د عمرې لبیک بیا بند شي، بیا به لبیک نه وی. او د حج لبیک چې حج احرام دی وتړو لبیک دی شروع کو، نو چې غټ شیطان ورته دا پښتانه وایي جمره عقبه چې هغه ولي نو دغه لبیک بند شي، هغه خو جدا لبیک. او یو اسې سړی ذکر کوي، د ذکر په بنیاد وی لبیک الله تا ته حاضر یم، لبیک اللهم لبیک، یا الله زه ستا په در کې حاضر یم. نو دا د ذکر په بنیاد کې سړی وي چې دا یو ذکر دی او الله ته خپله حاضري لګول دي، دا هر وخت ویلی شي.
نو دی لګیا دی طواف کې تاویږي لبیک لبیک اللهم لبیک. نو دا چې کوم بزرګ ور سره تاویږي دا د کشف خاوند دی. دی یو آواز اوري د بارن آواز لا 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 تقبل لبیک. ستا دا لبیک نه قبلیږي. لا لبیک مه وایه، نه قبلیږي مه وایه. دی لګیا دی لبیک وایي او هغه دی آواز را دی لا نه قبلیږي. نو دا بزرګ ورته وایي یا لکه وی ته دا آواز اوري چې تا ته وی لا نه قبلیږي. وی او وی کله داسې وی دا خو زه کلونو شو چې د لګیم دا آواز راته کېږي. نو بیا څه سره پاره دا لبیک وی مونږ خو په دې وجه عبادت کوو چې دا به خدای قبول کړي. نو چې تا ته بار بار دا آواز راځي چې لا نه قبلوم نه قبلوم نه قبلوم او نه قبلیږي، نو هسې ستړی کې ځانه ورته څه وایي وی قبلول او نه قبلول زما کار نه دی، د چا کار دی؟ الله زما کار دغه دی چې دا زه کوم. او ما خو ډېره لوی جرم کړی دی، ګناه مې کړې ده. نو ما وی چې دا بیت الله د خدای در دی، دلته به لاړ شم نو معافي به وغواړم، خدای به مې معاف کړي. زه خو دلته راغلم الله ته تاویږم چې ما به معاف کړي، او دلته نه قبلی نو ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم. پرېږدم خو نه، واپس کېږم نه، پرېږدم نه، بل در ته ما ته وښایه مولانا صاحب چې هلته لاړ شم. ما خو دغه در ولید د لرې ځای نه رالم او دلته تاویږم چې الله معاف کا معاف کا. لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ یم، خدای چې څه کوې وکړه ما سره، ستا عبادت ته حاضر ولاړ یم، قبول کا. اوس وی نه قبلم بل در وښایه چې لاړ شم، خو پرېږدم نه، ځم خامخا الله معافي تې خامخا غواړم. چې دا ټکې وې بیا چې ده وې لبیک دوه ځله آواز راته لبیک لبیک. بیا به فرشته ورسره لګیا وه لبیک لبیک باز باز باز. ساړه قبول شو. تا اب ځان مایوسه نه که، د الله نه مایوسي دې ونه کړله. انه لا یأس من روح الله الا القوم. دا خدای د رحمت ده چې څوک ځان مایوس کوي دا ظالم دی. که مونږ ډېر هم ګناهګار یو خو مونږ به د الله د رحم نه ځان نه مایوسه کوو. مونږ خو محتاج یو که نه الله ته. الله خو مونږ ته محتاج نه دی. مونږ دا ایمان لرو چې مونږ څه غواړو الله راکولی شي، ختمېدو والا نه دی. او مونږ دا غواړو چې الله ته پې خوشحالېږم په غوښتو باندې، او الله بل در نشته که قبلی که نه قبلی. زه درته چغې وم او زه به یو مثال درکړم. حافظ ابن قیم رحمه الله دا مثال ورکړی دی. هغه وایي د یو نیک سړي حکایت کوي چې په لاره دا نیک سړی ولاړ دی، یو ماشوم مور د کوڅې نه راوویسته او دیکې والا ورکړه. او دا ماشوم نه مور ته چغې وایي چې ما مو باسه ما مو وهه، او مور لګیا دی سپېړې ورکوي، سپېړو د کوڅې نه بار وباسي، کوڅې نه بار، او دې زور لګوي کور ته دننه کېږي، او مور ځان نه وشو کو بار یې کو. او چې څنګه بار کو دا ماشوم نو مور دروازه مرته بنده کوي، رخ شه تا ته زه یم دا ګناه غلطي مه کوه، او ته بیا هم دا غلطي کوې، اوس د زما د کوره په زور یې راوویسته، دروازه یې بنده کړه چې بس زما د کور ته نور رانه شي، ته چې کوم دی شپه تېری ته او کوم دی ډوډۍ خورې بیا چې رانه شي. دا ماشوم جاړي، دروازه وډبوله، دروازه خو بنده کړې ده مور. دا ماشوم بس روان شو. نو د مورې ته نه پرېږدې ځم به نو مورې چې ما نه پرېږدې غلطي مې وکړه، معافي خو غواړم خو سره د هغه معافی مې نه پرېږدې. زه چېرته مصریتوب به شروع کړم، زه چېرته به ګاډي ماډي هغه زمانه کې چې سب ماشومانو خدمت دی هغه به کوم چې دا ماشوم داسې ځي شاته ګوري، د کور نه وتل ګران دي که نه، چې بیا داسې دي بیا شاته ورو ګوري، چې لږ غوندې مخکې لاړ بیا شاته ګوري، چې لږ مخکې لاړ واپس راغی. نه 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 ده دا خو مې که ووهي مور مې ده پې بدي نه ښکارم، خو که سبا د بلې ښځې خدمت مې شروع کړو سپېړه راکړه بیا به سي دا بل شان سپېړه دا به بل شاني. دا خو دروازه راته بنده کړه بار راووتم، خو که پردي خدمت پې کوو سبا هغه راته دروازه بنده کړه بیا به سي به بل شان دروازه بندولي. راغی دا ماشوم دروازې له بیا دیکې ورکې دروازه بنده ده. نو دا ماشوم درشل ته سر ولګو، جاړي 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 سلګی وایي خوب ورغی وده شو، په هغه درشل د پاسه وده شو. چې لږ ساعت تېر شو مور راله ګورو چې بچی مسکر ته لاړ، چې دروازه یې کلو کړه ویې کتل نو ماشوم په درشل سر لګولی دی وده پروت دی. د مور دړه رحم جوش کې راغی که د مور دړه رحم جوش کې راغی، او ماشوم یې راوچت که ای بچې تا ته خو زه وایم چې دا ګناه مه کوه غلطي مه کوه که نه، ای بچې
نو ماله د زړه پوخ کړو ځکه مې دا وکړل نو روچته یې که او د سینې پورې هغه د خاورو ماشوم جوخ که او په یو مخ یې مخ کولی په بل مخ یې مخ کولی په یو مخ یې مخ کولی په بل مخ یې مخ کولی په یو مخ یې مخ کولی په بله مخ کولی او جامو نه ترې خاورې ساسي او د سینې پورې جوخ که او کور ته یې دننه که یا ویړه کور ته عالم وی پوه شوم چې که موږ د الله در پرېښود تباه به شو او که د الله در کې د سرو لګو چې الله توبه توبه بل ځای نشته بل در نشته پروردګاره زه چېرته لاړ شمه که ته مې شړې که مې رټې او که ته هر څه راسره کې دا ستا په درشل به مې سر لګولي الله به دې دغسې رانیسي ښکلی به دی بیا الله به دې ځان ته نږدې کوي بیا عسى الله ان يكفر عنكم سيئاتكم زه معاف مې کړې دغه مور بچي ته وي بچې زه چې درشل نه زمانه دې ما معاف کړې خو مور صرف وایي معاف مې کړې الله څه وایي ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار بیا دله زه میوې هم در کوم باغونه هم در کوم حور هم در کوم او د دنیا خوشحالۍ هم دله در کوم من خلق په توبه پوهېږو نه مونږ خلق توبې مباسو ځان ته د اے سی ایر کنډیشن هم کولاوو او ورسره ګناه هم کوو د ګناه دروازې مونږ کولاو کړې دي مونږ خلق پیم سکو چې طاقت به راکړي او د ګناه زهر هم پکې اچو او توبه رب العالمین ته روباسو توبه به وباسو الله ته الله په توبه ډېر زیات خوشحالېږي او بیا د توبې برکت اوهو توبه دومره توبه یوازې دا نه ده چې سړی ګناو کې توبه دی وباسي نه که ګناه دې نه ده کړی بیا وایي استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لاستغفر الله کل یوم 100 مره زه روزانه د الله نه 100 کرته بخښنه غواړم چې قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هغه الله معصوم پیدا کړی نه مخکې ګناه شته او نه وروسته ګناه شته او 100 کرته روزانه استغفار ویم استغفر الله او بل روایت کې راځي انی لاستغفر الله کل یوم اکثر من 70 مره روزانه د او یو نه زیات زه د الله ذوالجلال په دربار کې بخښنه غواړم دا د بیت المقدس جومات دا په شپېتو جربو کې جوړ شوی دی دا حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسحاق علیه السلام جوړ کړی بیا حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړ او سلیمان علیه السلام ډیر ناشنا جوړ کړ هغه په پیریانو او په دیوانو د دریاب د ویښ نه ونه ملغلرې او کاڼي رېستي او د هغې نقشې یې پکې لګولې ډېر قیمتي بیا روان شوی او بیا وروستو سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی دی اوس هم د هغې ټیلونه چې کوم لګېدلي دي په دیوالونو باندې کم ټیل دي نو چې مخامخ ورته ګورې نو ته به نه پوهېږې خو چې پترس ورته ګورې نو تا ته به د سلطان صلاح الدین ایوبي نقشه پکې ښکاري او چې کوم محراب دی نو د کجورې د یو ستن نه جوړ شوی دی محراب او ټانکه او پیون پکې نشته داسې قیمتي لیکن د بدقسمتۍ نه اوس د یهودیانو په قبضه کې دی نیم کې دیوال والی دی نیم د هغې عبادت خانه ده د یهودیانو او نیمې مسلمانانو ته پرېښی دی نو په ګیټ باندې هغه ګیټ سی هغه خلک چې پې چک کوي هغه ولاړ دی او پولیس او پونجان د یهودیانو ولاړ دي ستا د جومات په ګیټ د بیت المقدس په ګیټ نو چې څوک یې خوښ وي جومات ته یې پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي هغه جومات زموږ نه ولې لاړ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تر څو چې ته خپل حال بدل نه کړې نو خدای دې نه بدلی دی د پښتو معنا ده ډاکټر شیر علي شاه صاحب یو مضمون لیکلی وی زه لاړم او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه به هم دا وی لاړم بیت المقدس ته او دا هغه زمانه وه چې بیت المقدس د مسلمانانو په قبضه کې نو ډاکټر صاحب وایي چې زه لاړم نو ما د جومات سره خوا کې په هوټل کې ځان لا ځای واغشت کمره ما وی چې دا نږدې په دې خرې چې سهار وختي ورشم او په دې جومات کې مونځ وکړم او په لومبي صف کې وکړم وی پېشمني وختي پاسېدم وی چې لاړم د جومات دروازې بندې دي یو دروازه بل ټولې بندې دي خدای دا څه مثلا دا خرور و سبا راخیږي یو سړي نه مې تپوس وکړه چې د جومات کې مونځ کېږي وی
دا دروازه کومه ده؟ وی دغه مین ګیټ ته ودرېږه، اوس به سړی راشي څوکیدار دروازه به کوله وکړي. وی ډېر خوشحاله شو. ما وی ځکه خیر انشاءالله په لومبي صف کې به امام سوسې شاته ودرېږم. وی ساعت تیر شو، وی دی کې یو موټر راغی او د جومات سره چې کم کار پارکینګ و په هغې کې ګاډی ودرو او یو سړی ترې راکوشو او ګیره برېتې یې دواړه خریلې دي او پتلونه یې چولی دی او سر یې خریلی دی، بلکل داسې ښکاري لکه انګریز ټایپ سړی چې شکل نه، او سګرټ ورسره دی هغه څکي. وی چې راغې داسې ماته یې نیغ نیغ وکتل او بیا ورغې او چابي یې راوایستله او ګیټ یې کوله. وی ډېر افسوس مې وکړه چې د بیت المقدس غوندې عظیم جومات خدمتګار او د هغې دروانچي داسې یو سړی دی، کم از کم چې نور څه نو چې ټوپی خو دې په سر وي کمبخته، ټوپی دې نه وي چې ګیره خو دې وي. وی زه افسوس سره وردن نشم. وی دې ظالم جومات کې م سګرټ څکه. وی نیغ محراب له ورسېد، زه ورپسې م دې مخکې دی او هغه سګرټ چې کوم باقي ټوکړه پاتې وه، وی هغه ډېر ناشنا مې ویده ولیدل چې په سپونو کې د سپونو مخې ته د سګرټ د بورې هغه لوښې پراتو، داسې ښکارېده لکه چې حجرې ته راغلی. ځای په دی دغه چا کې دونه ډکره د سګرټ ته، چا کې نیمه ده او بورې پکې پرتې دي. یا خدایه، ده دا چلو که چې هغه سګرټ یې هغه لوښې کې کېښوده او د لوډ سپیکر یې کوله وکړه او بل سګرټ یې ولګاو. یا خدای دا به څه کېږي؟ ما وی دا څوکیدار دی، هغه سپیره خو موازین وخته. او ډېر افسوس دا دی چې یو ځل د سګرټ نه کش راکاږي، یو ځل الله اکبر وی. وی بانګ هم ختم شو، سګرټ هم ختم شو. اوهو ډېر افسوس کې پروت یم. وی دې کې غرغر کېدل، بل ګاډی راغی، د هغې نه بل سړی راکوشو. وی چې ما وکتل هغه هم بلکل سونا مونا دی، نه ګیره شته او نه برېس ته او نه سر باندې څه ویښته شته او نه ټوپی او نه پتلون کې شرټ، د انګریز ټایپ سړی راغی، هغه سره ځان له سګرټ دی. راغی مصلې ته ور مخکې شو. یا خدای دا بلا د پسې به څنګه مونځ کوم؟ هغه ته ځان له لوښې پروت دی، سګرټ یې هغې کې کېښود. وی په 3 کسه مونځ وکړه، یو هغه و، یو مؤذن، یو زه. ډېر افسوس مې وکړه. وی چې مونځ مې وکړه ورالم او هوټل ته ننوته. وی هوټل کې بیره راله ناشته راوړه. وی ما ته بیره وی چې یهودي خو نه، ما پټکې مو زما ګیره مو نه، ما وی که نه ما نو خبره خلاصه شوه، که مې چې یم خو ګناه ده. وی ما چې تا په څو پیژندم؟ وی لکه د یهودیانو په شان دې ګیره پرېښې او د هغې په شان پټکې دې مو والې دی. ما ډېر افسوس وکړه چې افسوس چې نن او ما ته څوک یې بچې مسلمان یې که غیر مسلم؟ وی نه مسلمان یم الحمدلله، پلار مې مسلمان، مور مې مسلمانه، بچي مسلمانان. مې افسوس چې نن مسلمان ته دا پته نه لګي چې دا پټکې د چا میراث دی او دا ګیره د چا میراث دی. افسوس نن زما د ګیرې د وجې دې ما ته یهودي وی او زما د پټکي د وجې ما ته یهودي وی. وی چې چای مې وڅکله او بار راووتم، بازار کې تېرېدم، یو نوجوان هلک په دوکان ناست دی. نوجوان ماله آواز راکړه، یا سیخ، ای سیکا. ما چې بل چاته به چغې وی نو د دوباره آواز وکړه. ما شاته وکتل، وی خندل، د درې باره آواز وکړه. ویې لکه دا خو ما ته وی. وی ورله مغالک ته مې چاته چغې وی چې تا ته تا ما ته سیکو وی ویاو. ولې؟ وی سیکانو هم پټ کړي او تا هم ګیره پرېښې ده او پټکې دی چولې ده. وی ما ورته وی چې تا نه تپوس کوم څوک یې، مسلمان یې که یهودي عیسایي؟ وی نه مسلمان، پلار دی مسلمان، مور پلارم مسلمان، عمر مسلمان. وی چې ما ته زه خو مسلمان یم، ما ته سیک ولې وی؟ دا جرم دی ولې وکړو؟ زه مسافر یم، ستا ملک ته راغلی او زه مسلمان یم. بس هلک رنګ ووه. 2-3 کسان دوکانداران نور هم رالل. هغې وی خیر دی بس هلک ته پېنه شو. هغې وراټه چې دا ته دا څه کوې په خلکو به دې چغې وی. هلک وی یاره موږ ته خو پته نه لګي، خو موږ خو دا لیدلي دي چې د چا پټکې دی هغه سیک دی، که د چا ګیره د هغه سیک دی. نو ما چې هلکه دا سیک څه کوي؟ نو ما ځکه ول آواز ورکړ. ما ورته چې بچې ته نه خبر چې ته د چا بچې، ته د چا بچې؟
دې بیت المقدس ته اسلام حضرت عمر راوړی دی رضی الله عنه. دې بیت المقدس ته اسلام حضرت ابو عبیده ابن الجراح راوړی دی. او چې کله حضرت بیت المقدس فتح شو نو حضرت عمر صاحب دلته راغی. نو د دنیا صحابه ورسره او په کم شان راغلی دی. یو اوخو د عمر صاحب او د هغه د غلام شریکو په یو اوخ په دوه کسانو. نو چې راتلل نو څه منځې به غلام بره سورو عمر به پړی نیولی، بیا به عمر بره وخته غلام به پړی نیولی. نو غلام ورته وی حضرت زه نوکر یم، زه ستا خادم یم، ته به کوزېږې نه، ته به بره ناست یې او زه به پیاده ځم. چې ستړی کېږم خیر دی، بل چا سره به خېږم، خو ته به کم از کم نه کوزېږې. حضرت عمر صاحب ورته ویره دې خبرې جواب به د قیامت پر ورځ څوک کوي؟ زه بادشاه یم او ته غلام یې، خو تم انسان او زم انسان، تم مسلمان او زم مسلمان. چې څومره مزل زه بره کوم دومره به ته بره کې، چې څومره مزل تا پړی نیولې دومره به زه پړی نیسم. په دې شان عمر دلته راغلی دی، په دې شان اسلام دلته راوړی دی. نو عجیبه دا وه چې کله بیا بیت المقدس ته ننوتېدل ښار ته، نو هلته د حضرت عمر نمبر راغی د پړي د نیولو. غلام ورته صاحب خدای دپاره که خلک به ستا استقبال له روتي، عالمان به م روتي، او تا به پړي نیولې زه بره ناست یم، ماله شرم دی. عمر صاحب ورته په ارام کې انصاف به کوو، انصاف به کوو. بره خېجه د یهودیانو عالمان رالل، د عیسایانو مولیان رالل، کتابونه ورسره دي ګوري. هغې ته یې نښه ښولې وه چې دا پلانکې نمبر بادشاه چې به روان و قلب به یې ورته وی. مخکې به مقدمة الجیش وه، ښي طرف ته به میمنه وه، ګس طرف ته به میسره وه، او شاته به ساقه وه. هغې ته پته وه چې په دې قلب چې دی کې بادشاه دی او پلانکې نمبر اوښی دی. هغې چې کتابونه ګوري ورته ګوري، وایي مبارک شی د زمونږ کتابونو کې چې د رسول الله مبارک د آخر زمانې د پیغمبر کم دویم خلیفه لیکلی شوی دی هغه دا نه دی، دا نه دی. چا ورته وی ولې وي مونږ پیژنو، مونږ ته خپلو کتابونو کې د هغه نقشه پرته ده. دا چې تاسو کم یادوئ کم اوښ په هغې سور نه دی وی هغه پرېږده چې پړی چا نیولی دی هغه وګورئ، پړی چا نیولی دی او ګوره چې هغوی کتاب ته کتل او پړي والا ته کتل وی خبره مو ټیک تا. زمونږ کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر خلیفه ثانی دقه کس دی. صاحب دا هغه خلک نو چې بیا کله لاړ نو په کجاوه کې کمیس شلیدلی و. نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح ولا نبی اعلی کمیس راوړه، امیر المؤمنین عمر دا کمیس واچوه. ولی دا زما د خپل وی دا شلیدلی دی او دا د ګنډلی دی، اوس به د یهودیانو د عیسایانو علما راځي تا سره ملاقات به کوي، نو دې کې ډولې نه ښکارې. نو دا ډولې کمیس واچوه. حضرت عمر صاحب ورته څه وی؟ وی کفا بالایمان زینا، د ایمان نه د ډول شی بهترین نشته، د ډول شی ایمان دی ما کې شته الحمدلله. او دې عیسایانو جینکو دی ورته لمسولیو او یهودیان جینکې وی دی مسلمانانو په دې لښکر کې ورننوځئ او سودا خرڅوئ، بانې ورته جوړه کړې وه او چغې وهئ او ځانونه سرتور سره او سټونه ښکاره کړي او لیچې ښکاره کړي. خلک هم ښکلی دی چې دا مسلمانان په فتنه کې پرېوځي. حضرت عمر صاحب چې پوه شو نو اواز یې وکړه قل للمؤمنین حافظ صاحب یغضوا من ابصارهم، ای مسلمانانو نظرونه ښکته کې. جنکو په میانس کې تیریږي که یو جنۍ ته یو صحابي نظر کړی دی. نو ډاکټر صاحب ورته وایي هغه بچي ته ای بچې ته د دغې خلکو په اولاد کې یې، ته د هغې صحابو په اولاد کې چې په کم انداز دلته راغلی دي. د حضرت عمر ګیره نه وه، د صحابو نه وې، د رسول الله مبارک پټکې نو، د صحابو پټکې نو. وی هغه لږ سر ښکته کې وجړلې، وی جاړه ما وی مونږ ته خو خپلو مشرانو دا نه دي ښولی. نو نن هغه بیت المقدس د مسلمان د لاسه لاړ. ولې لاړ؟ ځکه مسلمان خپل د پلار نیکه میراث پرېښوده، مسلمان د پیغمبر علیه السلام سنت پرېښودل. نو لاړ ته بیت المقدس، مونږ جاړو خدای واپس یې راولې، خدای واپس. الله ظلم نه کوي چا سره، او مونږ به دا سوال کوو د خدای نه
موږ په دې خفه یو. یهود ازلي د مسلمان دشمن دی. نن سبا چې امریکا مسلمان سره څه کوي دا د یهودو لاس دی پکې. زموږ د ملک خلاف هم دې سترګې خړې کړي دي. خو الحمدلله خدای نه به سوال کوو چې الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي او دا ملک خدای په دین او په اسلام آباد کړي. انشاءالله مسلمان ویښ دی ویښ. هندو ته ګوره، هندو خو په 65 کې مونځ غلولی دی الحمدلله. نه دی غلولی؟ هغه خو وایي چې ما تا نه بنګال ګټلی دی، خو بنګال به خامخا ګټه. زمونږ د مشرانو تقسیم غلط و او د بنګال قوم هغه سره ولاړو. او مسلمان قوم نن انشاءالله العزیز دا د هندو دشمن دی او هندو د ما دشمن دی. مسلمان قوم نن د امریکې دشمن او امریکا د ما دشمن. او د ما د مدرسې هم دشمن ده، او د ما د پټکي هم دشمن ده، او زمونږ د ګیرې هم دشمن ده. داسې ده که نه ده؟ الحمدلله زمونږ به د ایماني دا زمونږ ملک دی خدای دې آباد لري. چې زمونږ دا ملک کې مونږ به هم یو، چې نه زمونږ جومات په هم نه مونږ به هم نه یو. او دا په قربانو جوړ شوی دی. د مارونو بنیاد د خبرې دا دی چې دا زمونږ دریم جومات غټ، بیا نور هم پکې قرطبه او بل او بل غټ غټ جوماتونه شته. نو دا د خدای احسان او د خدای فضل دی. محترم حاجي صاحب، خادم شاه صاحب، پروفیسر صاحب او د هغه بچي دیندار دي، علماو سره مینه لري او د خدای فضل دی. دا دلته جومات ښایسته مزېدار، خدای د دوی نه کار واخیست. زه به دا ویم چې دا د الله فضل دی په دوی باندې. یو انسان چې د دین کار وکړي ډېر د خدای شکر ادا کوي چې خدایه زما په زړه کې د دین مینه واچوله، زما په زړه کې د جومات مینه واچوله. خدای دا ستا فضل. او بیا دلته د دین مدرسه به مې که خیري. زمونږ حاجي اکبر حفیظ صاحب د مدرسې شاخ به دا ګوره په سترګو معذور دی، نابینا دی او دی غریب څونه خدمت هلته کوي. کال په کال موږ ځو او د سره ګڼ شمېر واړه فارغېږي، څوک حافظان او څوک په ناظره. او مولانا قاري عید امین صاحب دی به دلته درس هم کوي او دلته به امام هم یې لکه امام به هم پکې او درس به هم کوي، امام به مې او پروفیسر صاحب به ورسره شاته ولاړ انشاءالله العزیز. الحمدلله. او دا تاسو چې څومره سپینګیري او د دې علاقې خلک یې د دې محلې دا ډېر ښه خلک دی، نیکان الحمدلله صالحان. نو تاسو به دا کوشش کوئ چې تاسو به دا جومات په خپلو بچو آبادوئ. داسې ده که نه؟ او د امام او د استاد غم به دله پروفیسر صاحب کوي، د هغه بچي به یې دله کوي انشاءالله. د قرآن شریفونو غم به دله دوی کوي، د بچي به یې دله کوي. د رحیلونو غم به دله انشاءالله دوی کوي، د دوی بچي به یې دله کوي. خو تاسو به څه کوئ؟ یو سړی چاته غوری کیږي نو خوري به که به نه خوري؟ نو تاسو به د هغې روحاني غوری نه خوراک کوئ، خپل بچي به راولئ او قرآن به پې زده کوئ. نو چې دا جومات په قرآن آبادي او په دین آبادي، قسم په خدای دا ټوله ګردونوه علاقه به ورسره برکتي. په دې ټوله علاقه به د خدای رحمتونه ورېږي. موږ به خدای خوشحاله و، خدای به موږ خفه کوي؟ داسې الله نه کوي. چې موږ خدای خوشحاله و، خدای به انشاءالله موږ خوشحاله. چې موږ دا کوشش کوو چې د خدای د قرآن خدمت وشي او د خدای قرآن خور شي، نو انشاءالله زموږ زړونه به خدای برکتي کړي. ته چې د غیرت د خدای نه غیرتي ذات ګورې بل نشته. نو چې ته ما سره مینه کوې زه به تا سره نه کوم، او چې زه تا سره نه کوم دا خو د غیرت خلاف ده. نو چې ته خدای سره مینه کوې، د خدای قرآن سره مینه کوې، د خدای کور سره مینه کوې، عالمانو سره مینه کوې، حافظانو سره مینه کوې، قاریانو سره مینه کوې، پوه شه چې دا ستا ایمان مضبوط دی، خدای به تا سره مینه کوي.